روزه نیول به په میاشتې باندې کیږي، د روزې نیول به په چا باندې کیږي؟ د میاشتې په لیدلو، او د روزې ماتول چې اختر د دا به هم د میاشتې په لیدلو باندې کیږي. خبر پوه شولئ؟ اوس مسله دلته دا ده، طالبانو یوه مسله ده، مطالعو ته اعتبار شته که نشته ده؟ دا یوه مسله ده. څوک چې وایي مطالعو ته اعتبار شته، د دې داسې مطلب ده چې هر وطن به ځان ته ویني، هراتیان به ځان ته ویني، کابلیان به ځان ته ویني، جلباتیان به ځان ته ویني، خصوصا چې څوک په طول البلد باندې پراته وي. اوس طالبانو مونږ او بغلانیان طول البلد کې یو سره، مونږ او پکتیاوال تقریبا سره په طول البلد په عرض البلد مو تقریبا ډېر فرق نه کوي. خبر باندې پوه شوله یا؟ هغه څوک چې طولن پراته وي، شرقن و غربن پراته وي، د هغوی طول البلد فرق کوي. نو څوک چې وایي چې مطالعو ته اعتبار شته، د هغې مطلب دا ده چې معنا هره بلده کې به ځان ته سپوږمۍ لیدل کېږي، د یو د بل په سپوږمۍ باندې کفایت نه کېږي، دا یو. خو راجحه رایه د موږ د احنافو مفتابهي رایه، بلکې د ټول اسلامي امت تقریبا دا رایه ده چې مطالعو ته اعتبار نشته ده. طالبان څه مطلب نشته ده؟ چې جلباتیانو ولیدله په هراتیانو دم خبر ورغی، بس څوک ده پې باندې فرض ده، پې باندې څوک پې فرض ده، روزه پې باندې فرض ده. مطالعو ته اعتبار نشته، په یو مطلع کې چې ولیدل سوله په ټولو باندې روزه څوک ده فرض ده.